کېدای شي په فارسي باندې زه وغږېږم، زما پښتو ډېره قوي نه ده. ډېره ښه قوي ده، مهرباني وکړه همداسې غږېږه. ښه قاري صاحب، یو اعتراض لرم، یو دوه سوال لرم تا. مهرباني. ځان معرفي کړئ. اعتراض مې دا ده چې ته قبل وویل لږ مخکې چې د 40 څوک مړۍ کوي د کربلا کې دا ځای کې، دا داسې حرام ده لکه خنزیر غوښه که نه؟ دا ولې؟ دا خو تاسې وایاست چې د امام حسن علیه السلام په امام حسین علیه السلام په نامو دي نه؟ نه قاري صاحب، دا چې دا نظر ده دا فی سبیل اللهی ده قاري صاحب. دا داسې ده چې ډېر داسې تفکر کوي چې دا الله اکبر نه وایي، د شیعګان داسې وایي چې یا حسین یا حسن وایي. ما په دې خبره نه داسې بالکل ده چې دا نظرات ده فی سبیل الله خاص د الله په نامه دي. دا تاسو کوم اساس کوئ؟ کوم اساس یې کوئ؟ دا داسې ده قاري صاحب لکه قرباني غوندې، لکه صدقه جاریه، لکه قرباني غوندې ده. داسې قرباني خو رسول الله وایي، الله جل وعلا وایي انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. قرباني وکړه ای د ما پیغمبره. تاسو دا کار چې له قرباني سره مشابهت ورکوئ، دا کوم امام درته ویلي چې دا کار وکړه؟ قاري صاحب ګوره ښه، اتا مثلا اتا یو عزیز خدای ونه کړي، اتا یو عزیز مړ سي، هغه پسې ته خیرات کوې که نه کوې؟ و زه 12 میاشتې الحمدلله دعا م ورته کوم، خیرات هم پسې کوم، وخت مې نه ده ورته ټاکلی، ورځ مې نه ده ورته ټاکلې، په هغه ورځ باندې زه ماتم نه کوم، زنځیر نه وهم، سینې نه وهم. تاسې شرمېږئ نه؟ تاسې په هغې ورځ باندې حلواګانې خورئ او امام حسین علیه السلام په وینو کې لړلی شهید سول، ټوکر سول. د الله د دین دپاره صبر. امام حسین علیه السلام چې کومه خبره کړې ده هغه منل پکار دي او که نه منل پکار دي. ما سر د امام حسین لپاره قربان. تاسو وایئ یعنی امام حسین علیه السلام اهل بیتو چې کومه خبره کړې باید ما ته یې که نه ومنو که نه؟ امام علي رضی الله عنه، امام حسن زین العابدین، امام صادق علیه السلام وایي چې تاسې د نهم او د لسم د ورځې روزي ونیسئ. تاسې حلواګانې خورئ، د اهل بیتو خبره ولې نه منئ؟ قاري صاحب داسې نه ده چې روزه ونیسئ. دا کوم کتاب کې لیکل شوی ده چې امام حسین علیه السلام ویلي ده چې روزه ونیسئ؟ صبر قاري صبر قربانه کړي. کوم کتاب ویلي دي؟ همداسې په کتاب خبره کوه، وجدستیا له پېښمانه کېږي کتاب ورته راوخه. دا جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام الشيخ محمد حسن النجفي. أول رواية واورة أغوي ساتم خبر دادا سيبدي إجماع دا صوم يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من المحرم. لان دي يقول رواية راولي رازا دي زيتا عن جعفر عن أبيه إمام باقر عليه جعفر الصادق عليه السلام، إمام باقر عليه السلام رواية كي صيام يوم عاشوراء كفارة السنة. دي يو قال دي گناهونو کفاره ده، دي عاشورا دي ورځې لسم. بیا دې ځای ته وګوره عن الصادق عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال، إمام علي عليه السلام ويل صوموا العاشورا، دي عاشورا دي ورځې روزه ونیسئ، 9 والعاشرة، نهم تاريخ ولسم تاريخ، فإنه يكفر الذنوب السنة. دي یو کال گناهونه الله معاف کوي. څو امامان شول؟ جعفر الصادق، باقر عليه السلام، علي رضي الله عنه. بل رواية تفسيراس مسلمانان دا كتاب تهذيب الأحكام ده، وتهذيب الأحكام كي أن عليا عليه السلام قال صوموا العاشورة 9 والعاشرة فإنه يكفر الذنوب السنة. إمام علي رضي الله أو إمام خوئيس بوايس دا رواية صحيح ده. لان دي رواية بس يقول عن أبي الحسن عليه السلام قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. بل كتاب تدي بسيراس أم دغ تهذيب الأحكام لتهذيب الأحكام تلرم جلدة تهذيب عن جعفر بن محمد ابن عبيد الله عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه قال صيام يوم عاشوراء كفارة السنة. دي عاشوراء دي رجل روزة دي يوكل قناهنا ما بكي. إمام خوئي واي صحيح لدى رواية. روضة المسائل دي كتاب يوم عاشوراء روزاني ول بيالان دي فسيرازا باب صوم يوم عاشوراء دا الاستبصار دي تابو تسلور معتبرو كتابونو كلا تهذيب نورس بالكتاب. روايتهم صحيح ده. علي بن الحسين رازي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام قال صوموا العاشوراء 9 والعاشرة فإنه يكفر الذنوب السنة. لان دي صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء. نبي عليه السلام دي عاشوراء دي ورجل وزني وين. جعفر عليه السلام واي 6 دي روزي دي عاشوراء دي ورجل وزوني او امام باقر عليه السلام واي دي يوكل غناهنا مافكي الاستبصار. لان دي كتاب الاستبصار بیا پس راوخله ام دغ روایتونه او دا روایتونه زه استاد یو بل ځای ښکاره کړم ان تر امام خمینی پورې د تاسو چې کوم امام خمینی ده
دا د خمیني صاحب خپل کتاب د تحریر الوسیله للامام الخمیني ښه په دې ځای کې ته وګوره دغه روایتونه صيام يوم عاشوراء كفاره السنه جعفر عليه السلام وايي او علي رضي الله عنه وايي صوم التاسعه والعاشره ودا روایتونه سيدي وايي لا اشكال في هذه النصوص سندا ودلاله نه په سند کې مشکل سته نه په متن کې مشکل سته دا ټول صحیح روایتونه دي تر امام خمیني صاحب پوری دي دا خبره راځه په خیر ته اوس حلواګانې خوري شربت خوري روح ابزا خوري دغه دي اهل بیت خبري ولې نه مني مهرباني قاری صاحب زه تاسو ځواب ورکوم دی خبرې ټول قاری صاحب دا داسې ده ځینې نفران روژه نیسي ځینې نه نیسي ځکه چې امام حسین علیه السلام په عاشورا کې روژه نه و هغه یزید ته وویل چې ای یزید اما اهل بیت اوبو خوشی که را که اما شپږ میاشتې علي جان څنګه ده حبیبي علي جان ورې بس روا قربانه کې لسم په کربلا کې یزید نو په خدای قسم کې یزید او بیت الله ابن زیاد چې و د یزید هغه ملعون سی په کوفه کې په باندې د لعنتونه تر قیامت پورې د لعنتونه وي د حسین علی السلام په ټولو قاتلینو باندې د لعنتونه وي الی یوم القیامه امین ژوندی اوسئ دا امام علي عليه السلام یو امام باقر عليه السلام دوم امام صادق امام باقر عليه السلام امام صادق عليه السلام خو زين العابدين عليه السلام نوروز تراغلي اخو امام حسين عليه السلام مسيد امام باقر هغه وایي روزه ونیسي زه دا ته جواب ورکوم قاری صاحب دا 9 او 10 محرم چې دغه چې دا ډیر اتفاقونه په دې کې امام پښتو ډیر سامانه ده او بخیر دمی دای محرم نوی محرم زیاد اتفاقات افتاده بازمی این چیز از این روزهشون زیاد ثواب داره و کسی که میگیرد اجر خداوند برش میده بعد از او که شما این به نسبت میدین به روز محرم و مختصش میکنین به شیعه چرا شربت میخوره و حلوا و یا نه این کدام مشکل نداره او خود نظر میخونه نظر خود خوردنش جایز داره تو گوشت قربانی میخوری ختم که میشه نانش میخوری دیگه خب او خود کدام مشکل نداره قاری صاحب بعد از برادری عزیز ما بس ما گفتم قبول کردن قول اهل بیت صلوات الله و سلامه علیهم می فرمایی که شما روزه بگیرید آیا در قبول کردن قول اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلام اجر زیاد هست یا شما از خیتالوژی میگی که والله ما امی کار میکنم من خیتالوژی نمیگم این کی فرض است که سنت فهمید قاری صاحب روزه دی محرم نوی محرم فرض نشده بالای ما دستور دادن که بگیرین اما نگفته که نگیری گناه داره سنت هست اتباعی اهل بیت اهل بیت و پیروی ده یا اهل بیت دی خبری منل ده یا اهل بیت خبری سره محبت کول دي یو خبر قبول قاری صاحب این گفتهش بگیره ته ماتم کوي کینه کوي زه ماتم کوم عزاداری کوم د اهل بیت سره مين لرم ټوله شاک دا وس دا ټول اهل بیت امام حسن علیه السلام امام حسین دا ټول اهل بیت وی قران درته وای اول دی الله کتاب درته وای دا کار مکوې دا ناروا ده بیا رسول الله درته وای بیا فاطمه زهرا درته وای بیا امام حسن امام حسین امام علی زین العابدین باقر صادق صلوات الله وسلامه علیهم دا ټول امامان درته وای دا کارونه مکوې دا ناروا دي تاسو په کوم اساس کوئ قاری صاحب بعد از او یعنی شما روایتتون خواندین از کتاب مگم جواب از یارو مکلش از برات از کتاب میگم پاک قاری صاحب با خدا قسم من عراق آمده مزدوری میکنم از مدرسه و از کتابا دور استم اگه نه من بر شما کل کتابا رو دانه من مسند بر یک دقیقه برادری عزیز چالاکی نکنید اینجا میدان دلیل میدان دلیل است جواب نمیدم قاری صاحب امام جعفر صادق علیه السلام فرموده که یک دقیقه در اعضای امام حسین عزاداری کردن بهشت برات واجب تو قبول نداری در کجا امام سجاد علیه السلام گفته زین العابدین بیمار گفته برای پدر من کسی که یک قطره اشک میریزانن آتش جهنم برش حرام او خو قطره گریه هست زړه هست یالا بندگانو زنجیر وهل سینه وهل مخ وهل راز دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر ټولو بهترین قول درته وخیم تل خپل کتابونه یې خبر مشکل دلته دا زړه سره سي رسول الله صلی الله علیه و ټول کتابونه خبر یا میتا کلام ما ته زه احترام لرم دا دی تا کتاب د مرآة العقول العلامة شيخ الإسلام مولى محمد باقر المجلسي قبول داري؟ الحديث الخامس يعني حديث من درواخي يمسي موثق أو حسن صحيح ده بالكل فانجل نمبر رواية الحديث الخامس سيس؟ زين سند أبي عبد الله عليه السلام قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل الله عز وجل النبي عليه السلام قال لما كفتح كلا نارنا وسري بيعت وكلا بيا ورسته لخزر راغي دي بيعت دي بار دا آيات نازل سول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فآيات كده تك آيات وساته
ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فقالت دا بل صفحة ترزو دا مرآة العقول شلام جلدة دريس والنبين سما صفحة دا. فقالت هند أم حكيم دي دوار صحابيات وهو يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا الله ألا نعصيك فيه. فينبر صلى الله عليه وسلم أميزان هاي مؤمنين نو مسلمانان وخزور تويلس يا رسول الله ستاتا أمر كري دس ولا يعصينك في معروف لدي مطلب سشيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتويل لا تلطمن خدا أزاداريو مخوهل ولا تخمشن وجها مخنو كاريكول دا جاي بدا سنو هي سنو سر زنجير داخل سكي مخ بدا سنكوي دس بين راكاغي ولا تنتفن شعرا ويختم بنشكوي نبي بروي ولا تشققن جيبا غريوان بنشكوي تاس قميص بسي ولا تسودن ثوبا توري جاميبا من غندي ولا تدعين بويل فبايعهن رسول الله او تشري بغاري وكريادون بمنكوي دا دي تا كتاب امام الصادق عليه السلام رسول الله وايدي ايات وتفسير كي حديث لمبرم صحيح يو توسي عزاداري كوي يو خبر زبل بستركم تو اي زماتم كوم او عزاداري كوم او زنزير وهما بلاني كار كوم دا دي تا كتاب دا شيخ الطائفه المبسوط توسي سيب خو بمني شيخ توسي سيب شیخ توسی صاحب امام نه ابن عباس در تفسیر نمونه آورده یک جایی که رد کرده تادي مذهب لوي محدث دي توسي سيب شيخ الطائفه دي دولس امامه وشيخ الطائفه المبسوط كتابي ده فديك سؤال منام المبسوط خود ده ابن عباس دیر خبری رد کرده وقصه واما اللطم والخدش ما تمك والزنزير وهل مخ وهل توري جميع غسل الويختان ببرا والشغي وبغاري وسلقي وهل فإنه كله باطل محرم إجماعا ده طول حرام دي إجماع سر تاسوي ولي كوي ده رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية لإمام الصادق عليه السلام ولي كوي ولد أهل بيته خبرنا مني قاضي صاحب طول منو دير معنانا چې تاسو مو ته وخت درکو موږ اهل بیت منو قاضي صاحب ما څنګه دي خدای پار ده وعلي جانا اغدر تواي ويروزوني ستاسي ننسي اغدر تواي ما تمك وزنزير ما وها توري جامع ما غند رسول الله در تواي زنزير ما وها امام الصادق عليه السلام در تواي توري جامع ما غند جلوس مكه وخلق ما زوروا لا څنګه منل دي څنګه محبت تور سره موږي منو الحمد لله رسول الله راته ما تمك ومجينا كو امام حسين عليه السلام خپل منيس خپل خور تواي وي ما تم بنك بي ما باندې امام حسين عليه السلام مني كتاب اهل بيت در تواي رسول الله در تواي دا کار مکوي ولي کوي په کوم دلیل کوي یو دلیل ما ترى بالا قاری صاحب شنیدم یک دلیل به ما بیتی یو دلیل راکړه چې دولسو امامانو درته ویلي زنجیر وها مخ وها سینو وها تور جامع وها خدا مهربانی امام جعفر صادق علیه السلام گفته که شما عزادار جد ما حسین هر کس که عزاداریش به اندازه 1 دقیقه کنه 1 دقیقه چیز قاری صاحب که تو بشینی چی باید بکنه چی شی یو دقیقه وکړي در مجلس قرآن در مجلس اعضای امام حسین در مجلس ماتم امام حسین بشینه فقط یکش بریزانه اونمو بندازه امام صادق علیه السلام خلاف رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت رسول الله وایي که عزاداری ماتم چیغي و بغاری او دی مجلسونه دی عزا دی ماتم رسول الله وایي دا مکوي او امام صادق علیه السلام دی رسول الله په خلاف باندې وایي وکړي سيدي رسول الله قول ايه الله بندا دي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله امام حسن علیه السلام حضرت پیامبر که در سجده میرفت امام حسن امام حسین که سرشانش سوار میشد از اون داستان خبر هستی از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم 360 مرتبه سجده بال نمیکرد بهتر هغه خو دې ما کتاب د زدر تویم د تاسو کوم کارونه کوي له دولسو امامانو له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه درته ثابت کړئ دا کار حرام او ناروا ده می کوي د رسول الله دا خبره ولې نه منئ دي تا کتاب روایتهم صحیح ده قاری صاحب ما تو این روایت ما خانی با علیه جوابش این روایت جوابم داره چی جواب داره این روایت جواب داره کتابا رو مکلش خواندیم قاری صاحب حالا خب من دور هستم از مدرسه از کتاب دور هستم که من تو رو نشان میدادم رسول الله صلی الله علیه روایت په پایان میرسه کی شما امی قرار نکنید روایت بند میشه آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب دیگه کس باید به رسول الله بته بل کس باید رسول الله ته جواب ورکړي صحیح قاری صاحب خود پیغمبر اعضای امام حسین کرده میگه امام حسین تو وقت زنجیری وهالی ده نه قاری صاحب فکر من تو دلیل میگم مخی وهالی ده ماتمی کړی ده چیغي بغاری تور جامع جلوسونه یې کړی دي گریان گریان مست کرده که معاصر ما خب گریان به تو مشکل نداره ما برادر عزیز گریه بکنید در خانه بشینید خدا کنه که 12 ما گریه بکنید ما به گریه مشکل ندارم
تک او قاری صاحب انسان او ابن آدم گریه بکنید، لیکن کجا رسول الله فرمود که برای گریه کردن جمع شوید؟ تاسو د زړه دپاره را یو ځای سئ، زړهګانې وکړئ، ماتمونه وکړئ. دماغ له تاسو سره په زړه کې کار نشته، زنځیر ته وهې، سینه ته وهې، لارې ته بندوي، مسلمانانو ته تکلیف ته رسوي، تورې جامې ته اغوندې، چیغې وبغارې ته کوې، بېصبري ته کوې. دا ټولې رسول الله منع کړي دي. امام علي منع کړي، فاطمة الزهرا منع کړي دي. وایي دا عزاداري مجلسونه به په فاطمه رضی الله عنها مني؟ علي جان فاطمه رضی الله عنها مني؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها امام مور دی. د تا مور ده. اوس دغه مور نه به یوه خبره درته ثابته کړم که رښتیا د تا مور ده راس مسلمانانو لیک غوږ سیه کامره مې بیرته خلاصه کړي اډمینانو. د دغې مور جانې د موږ ځان، د موږ اولادونه، د موږ بچان، د موږ اولادونه، د موږ روح دي تر فاطمة زهرا رضی الله عنها قرباني. دا وسائل الشیعه ده. دا د تا کتاب ده وسائل الشیعه. د دې وسائل الشیعه شلم جلده 210 صفحه بیا 211 صفحې ته راځو. مسلمانانو دا وګوري. عن علي بن إسماعيل عن عمرو بن أبي المقدام قال سمعت جعفر عليه السلام، إمام جعفر عليه السلام يقول تدرون ما قوله تعالى؟ تاسي پوهیږئ چې دا قول ولا يعصينك في معروف دی الله دې قول مطلب څه شي ده؟ قلت لا. دا وایي عمرو ابن مقدام ورته وایي چې زه په دې نه پوهیږم. قال امام جعفر عليه السلام ویل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه السلام هو اللي فاطمه رضي عنها اذا انا مت کله چې زه وفات سم فلا تخمشي علي وجها، مخ به په ما باندې نه وهې، نه به خمچې کوې، ولا ترخي علي شعره، ویښتان به نه لوڅوې، نه به ببروې، ولا تنادي بالويل او چغې بغارې به نه وهې، ولا تقيمي علي نائحه، په ما باندې به د عزاداري مجلس ماتم مجلس نه جوړوې. ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز وجل. فاطمه رضی الله عنها رسول الله وصیت کوي چې دا کارونه به نه کوي، مجلس به په ما نه جوړوي، د عزاداري مجلس، د ماتم مجلس، د ژړا مجلس، د چغې بغارو مجلس دا به په ما نه جوړوي. جعفر علیه السلام وایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته ویل؟ فاطمه رضی الله عنها. دا د تا کتاب د وسائل الشیعه. ودې زړه سره منم قاری صاحب هغه وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دنیا نه رحلت وکړو، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که از دنیا رحلت میکرد قاری صاحب خیلی مخالفین داشت، خیلی زیاد. علی جانه یو ساعت له تا سره زه کېږم چې یو دلیل راکړله اهل بیتونه، زه د رسول الله خبره درته کوم، د رسول الله په وخت کې دښمنانو نه یې مني، د علي رضی الله خبره درته کوم نه یې مني، د فاطمة زهرا خبره درته کوم نه یې مني، امام صادق علیه السلام خبره درته خو داسې خلاصه ووایي چې زه نه رسول الله منم نه اهل بیت منم، خپله خوښه مې د ماتم هم کوم، عزام کوم، جلوس هم کوم. ما بر دلیل میگم، دلیل تو دلیل من قبول مجاز بلیازی خدا ملاهای شما نشانه دادن. متعلق را کا اجازت متعلق را کا مدر سے خبر کو